الله په خو په څو لیدل شي په نشي درې مفتي سلمان ازغر صاحب د خلیل واوري او د یو مخکې منګور ته ثواب په شریعه کوي ناراضي دا وره دا ته واقع کوم چې دا راز ما چاته نه ښکارا کړ ډیر دراز خبرې راته کړې قسم دا یو خبره کړو او چې کله زه د علم نه فارغ ما په دې مسله کې سوال هم کړو ډېر عجیب جواب راکړ خبره مې ذکر کولې والد صاحب فرمایل چې ما کله علم کوی ما الله ته وی الله کما چرتا دا علم کړي استاد رضا د پاره مې کړي ستا په دربار کې دا قبولي نو ما ته یو ناشنا سيزو خې چې زه حیران شم نو ما د شپې خوب ولیدو و یو ځای دی هغې ته بره پوړۍ ختېږي وایي څه خلک کوزېږي څه بره خېږي وایي ما تپوس وکړې تاسو څوک یې وایي چې موږ فرشتې یو وایي ما ورته دا پوړۍ چېرته تللي دي وایي دا د الله جل شانو خوا له تللي وایي ما ته اجازت ښیي زه په دې باندې خېږم ما ته تا ته اجازت زه روان شوم تر دې چې الله جل شانو ما په خوب کې مخامخ ولیدو ملاقات مې د الله جل شانو سره وشو وایي ما له الله جل شانو څه خواږه راکړه ما ته پته نشته څه شی وایي د نن زمانې پورې مرګ ته نږدې شوم زما په خوله کې هغه ذایقه ده نو ما ورته یو خبره وکړه ما تا چې الله جل شانو په خوب کې ولیدو که نه د الله جل شانو څنګه و دا څنګه و ما ته ووایه ما دا د الله جل شانو دا آیت مبارکه د قرآن نه دی اورېدلی چې لیس کمثله شیء د الله په شان هېڅوک هم نشته نو زه تا ته څنګه بیان کړم چې الله داسې و چې الله فرمایي زما څه مثل نشته څه مثال نشته زه ته پیش کړم چې داسې و الله جل نو تا ته څنګه پیش کړم چې الله جل شانو داسې و ما ته پته نشته چې څنګه و خو الله جل شانو سره مې ملاقات نو زموږ عقیده د اهل سنت والجماعت د جمهور علماء کرامو دا ده چې الله جل شانو دا ممکن ده چې انسان په خوب کې ویني امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل ما یو کم سل پیری الله جل شانو په خوب کې لیدلی سو یو کم سل او ما دا وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې چېرته ما په سلم ځل باندې الله جل شانو ولیدو نو زه به دا تپوس کوم چې یا الله داسې یو عمل راته وښیې چې ستا بندګان پرې د جهنم او ستا د عذاب نه خلاص دې ځای پورې واقع ذکر شوي یوه واقعه چې امام ابو حنیفه غونته کې امام څه وایي چې ما الله جل شانو یو کم سل پیرې لیدلې دویمه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو مشهوره واقعه به تاسو اورېدلي چې امام احمد رحمت الله علیه فرمایل چې ما الله جل شانو په خوب کې ولیدو نو ما د الله جل شانو نه تپوس وکړو چې یا الله ته ډېر زیات په څه خوشحالېږي ما ته وایي چې زه قرآن مجید په تلاوت باندې خوشحالېږم یا نور ډېر زیات دا د مشاهدې خبره ده چې خلکو خوب کې الله جل شانو لیدلی دی زموږ والد صاحب رحمت الله علیه هغه هم د دې خبرې قایل و ماشاءالله مفتي سلمان اصغر صاحب د خولې بیان هم واورېدل او الله پاک څوک لیدلی شي نو چې تاسو خپل هم واورېدل او ما دا ویډیو تاسو سره شریعه کوم او مخکې ملګرو سره د ثواب پرې شریعه کوي ځکه چې د خپل اسلامي ډېر خلک تپوس کوي چې الله پاک لیدلی شي نشي لیدلی نو دا ویډیو هغو ته ورسېږي د ثواب په نیت والسلام